28 کلنه زعفران له کلونو راهیسې د دایکنډي مرکز نیلي ښار کې خیاطي کوي. د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله یې کاروبار نږدې 80% راکم شوی، خو وایي د خپل 8 کسیز کورنۍ نفقې لپاره باید کار وکړي. همین یگان 5-6 ماه پیش میمونه همه خیاطی ها را جمع کردن. 15 میاشتې وړاندې ټولې خیاطۍ بندې کړې. ویل یې چې نارینه باید نارینه او ښځې باید د ښځینه کالي وګنډي. نارینه باید د ښځینه خیاطۍ ته لاړې نشي او ښځینه د نارینه ته لاړې نشي. که نارینه ستاسو په دکان وګورو خیاطي مو بندوو. هر محدودیت وضع کړي مجبور یو، که حجاب وي او که ووایي مخ پټ کړئ. د خپل اولادونو نفقې لپاره اړیو. چادر بپوشنم، فروبند بزنم، باز با هر محدودیتی بگه به خاطر ما مردم مجبور هستیم به خاطر نفقه های اولاد خود. مثلا د نیلي ښار د خیاطۍ په دې مارکیټ کې پخوا کابو 80 میرمنو خیاطي کوله، خو اوس یوازې د ګوتو په شمېر میرمنې په خیاطۍ بوختې دي. د دوی په وینا په پوهنتونونو او کورسونو کې د نجونو پر زده کړې د طالبانو د بندیز له امله یې کاروبار نور هم پیکه شوی دی. قبلا خوبتر بود، دخترای محصل بود. مثلا پخوا ښه و، نجونې زده کوونکې وي، پوهنتونونه او کورسونه پرانیستي ول، پیرودونکي مو زیات ول، ښه ول. وروسته له هغه چې پوهنتونونه او کورسونه بند شول نجونې ټولې لاړې، ډېرې کمې پاتې شوې، ځکه زموږ کاروبار هم ډېر خراب شوی. کاروبار ما بس خیلی کم شده. که څه هم طالبانو یې څو ځلې دکانونه وربند کړي، خو په وینا یې په زیاتو هلو ځلو یې بیرته پرانیستي دي. پخوا د دغو ښځینه خیاطانو 80% پیرودونکي نارینه ول، خو اوس یوازې د ښځینه کالي ګنډي. مثلا تیکه های مردانه دا مو د نارینه تکې راوړي. پخوا به مو چې تکې راوړي 1 یا 2 میاشتو کې به خلاصېدې، خو اوس مې 2 ځلې راوړي، ټول پاتې دي. د 3.5 لکو افغانیو ټوټه ده. نور تکې نشو راوړلی ځکه نه خرڅېږي. د افغانستان د لرې پروت ولایت کې خلک د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله د جامو جوړول ته زړه نه ښه کوي. دغه ښځینه جامې ګنډونکي وایي پخوا یې په ورځ کې تر 2000 افغانیو کار کوو، خو اوس یوازې تر 200 افغانیو ګټي.